بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د مارچ کال 2026 چې د چهارشنبې ورځ او د روژې مبارکې 9مې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات زموږ د پاکستان او د افغانستان کړکېچ او پر افغانستان باندې د پاکستان بریدونه او بیرته د اسلامي امارت د اتلو قهرمانو ملي اردو لخوانه غاښ ماتونکي ځوابونه. همدارنګې په نړۍ موضوعات دي د ایران او د امریکې ترمنځ تازه خبرې، همدارنګې د عربي نړۍ د خوانه تازه خبرونه، د نړۍ د نور ګډ نه نور خبرونه دي چې تاسو دا کوم تاسو سره شریکوم. دا ټول ډېر جالب دغه دي. انشاءالله چې هیله ده تر اخره پورې برنامه وګورئ او د دوستانو سره هم شریکه کوي. راځم اوله کې د افغانستان باندې د پاکستان برید چې په ننګرهار او په کابل کې شوی و، دواړو ځایونو کې مرګ ژوبله اړولې وه. په کابل کې د معتادینو یعنی د روږدو روغتون باندې بم اچولی و. کوم شی چې پاکستان وایي چې دا صحیح نه دی، څنګ کې د ده کوم نظامي ډیپو وه هغه مونږ وهلې ده، هغه ډیپو انفلاق کړی دی، دا شفخانه پې لګېدلې ده، مونږ دا کار نه دی کړی. او ریفرنس هم دوی کوم یو مصاحبه ده د باډیګارد د دغې روږدو کسانو چې هغه بستر دی، د بستر کې ورسره کابل کې چې مصاحبه کړې ده د هغې په خوله باندې ریفرنس ورکوي. ما په خپله د هغې افغان ورور مصاحبه نه ده لیدلې، خو ما صرف عکس لیدلی دی چې هغه هم د پاکستاني میډیا خوده چې دغه عکس دی، دغه کس دی، د مصاحبه کړې ده او دا وایي چې دا په موږ باندې وار په شفخانه نه دی شوی، په څنګ کې زموږ کوم بله ډیپو وه په هغه وار شوی دی او دا لګېدلی دی او بیا دا کړي. خو دوی اوس کار خراب کړی دی، نړۍ پې باندې توف لعنت وایي، نو دوی اوس دا بهانې کوي او دروغ وایي. دوی پخوا هم دروغونه ویلي، په کابل کې هم چې راغلل په چارهیي کې لنډکوزر یې ووهه، ویلې ولي محسود هم وهلی او هغه ژوندی ووته. داسې دروغ دی ډېر زیات ویلي دي، اوس هم دا دروغونه وایي. په همدې اساس باندې په دغې حمله کې 400 کسان شهیدان شوي دي، 250 ټپیان دي او ډېر زیات خساره سیمې ته اوښتې ده او ټوله سیمه اور اخیستې وه. همدارنګې اسلامي امارت د ده په ځواب کې د پاکستان په ډیورند د کرښې هغه اړه بریدونه کړي دي او د پاکستان په نظامي پایګاګانو باندې حمله کړې ده. ټانکونه یې ورته په نښه کړي دي، له منځه وړي دي، پایګاګانې یې ورته له منځه وړي دي، قرارګاګانې یې ورته وهلي دي. ډرون طیارې تر لاهور او تر اسلام آباد رسېدلي دي چې هلته خپله پاکستاني میډیا ښودل چې هلته بریدونه شوي دي او خلک لاندې چغې وهي او هغه خپل اهداف وهلي دي. نو اسلامي امارت نه یوازې چې خپل بدل اخیستی دی، بلکې دا ژمنه هم کړې ده چې نور به د مذاکراتو لاره تړلي او صرف د ټوپک په زور به خبره کیږي. نړۍ خو اوس هم لا خاموشه ده، په دې هکله کوم خبره نه ده کړې او اواز نه دی اوچت کړی. خو هندوستان نریندر مودي خپل اواز اوچت کړی، دغه عمل یې تقبیه کړی دی او په شدیدو الفاظو ویلي چې دا انساني وژنه دی کړې د پاکستان او د ده ځواب به ورکوي. په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان د ملت تر څنګ ولاړ دی او افغانستان حکومت ته به هر هغه لازمه وسله چې وشي کولی خپل ځان نه دفاع وکړي، مدرن ترینه خپل اسلحه چې هندوستان لري د دافع هوا او دا به د افغانستان په خدمت کې ورکوي، د دوی په ځای دا به د پاکستان. نو دا یې په جدي توګه دا خبره کړې ده، هیله ده چې دا دغه وکړي او په عین حال کې په نړیوالو یې غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو یې غږ کړی دی، د دې مسلې تحقیق دې وشي چې دی په افغانستان کې په روږدو کسانو دا برید کړی دی او 400 کسان یې وژلي او دا جنګي جنایت یې ترسره کړی دی. دا یو غټه خبره ده ځکه چې نورو رهبرانو تر اوسه دغه یو عمل نه دی کړی، نه اسلامي او نه نور غیر اسلامي. یو هندوستان دا کار وکړ چې دا په هر حال قابل د تقدیر دی. دویم لوی خبر نړیواله سطح باندې دا دی چې اسرائیلو دا ادعا کړې ده چې علي لاریجاني د ایران د امنیت د شورا رئیس دی یې په شهادت رسولی دی او همدارنګې غلام رضا سلیماني د بسیج د سازمان چې دا د ایران لوی ترینه نظامي دغه ده چې د پس له دغې نه
سازمان د نظامی نه د سپای پاسداران نه پس د لویترین دغه دی. حتی سپای پاسداران ته د بسیج نه کسان ورکول کیږي، ځکه بسیج مطلب هم دا دی چې د ملت د منځ نه چې د ځوانانو دا راټولوي، منظم کوي او چوکاټ د نظامی تدا کوي او د نظام دفاع پې کوي، چې دا د خمیني په وخت کې د بسیج جوړ شوی و. تر ننه پورې دا 45 کاله ادامه لري. دا بسیج قوي ترینه اداره ده. د مشر چې یو نظامی جنرال دی، غلام رضا سلیمانی، دا په شهادت رسول شوی دی. تر اوسه پورې د ایران د خوا نه د تصدیق نه دی راغلی، خو نړیوال خبرونه ټول دا شی وایي چې علي لاریجاني، خو تاسو ته معلومه پرون شپه ما د علي لاریجاني شپږ ټکي تاسو ته وړاندې کړي، چې یو د هغې نه ډېر مهم ټکی دا و چې اسلامي امت باید متحد شي، بدون له ده نه چې د مذاهبو په حساب سره ټیټ وسي. اول کې دا یو اسلامي امت دی او یو د بل سره باید ودرېږي تر څو د دښمن چې اسرائیل او امریکا دی دا باید مات کړي. او تاسو ته معلومه ده چې تاریخ د اسلامي تاریخ چې وګورئ، چې کله هم یو مشر یو رهبر د آواز د اتحاد د جهان د اسلام کړی دی، هغه د یهودو لخوا نه وژل شوی دی. لکه هنري کسنجر چې د یهودانو یو یهود الاصلو چې په امریکا کې ټول نظام په حساب دغه د کنټرول لاندې و، هغه پروسه کال 100 کلن مړ شو او وزیر خارجه د امریکا او ډېر دغه ځکه چې په هر نظام کې دغه لاس و، ځکه چې یهودی و. نو د فیصل وژنه، د ذوالفقار علي بوټو وژنه، بیا همدارنګې بیا وروستو د انور سادات وژنه، بیا د سویکارنو وژنه، همدارنګې د ضیاءالحق وژنه. په دا رقم ته چې څومره تاسو د اسلامي نړۍ کې هغه رهبران چې دوی د فرزند یو اتحاد آواز اوچت کړی دی، د لوی اسلام پان اسلامیزم آواز اوچت کړی، هغه وژل شوي دي. نو په دې رقم علي لاریجاني پرون په ټول اسلامي امت غږ کړی و چې باید سره متحد شو، لاس سره یو کړو، دښمن به موږ وهلی شو. او دی رښتیا ویلی، دښمن وهلی شو، هسې تاسو ورته تسلیم هستئ. که تاسو لاس را سره یو کړئ خو نور هم کار اسانیږي. نن یې هغه په شهادت ورسو. که ژوندی نو الله دې ورته اوږد عمر ورکړي چې د ملت او د اسلامي امت په درد وخوري. او که شهادت یې اخیستی، داسې په اسلامي تاریخ کې ډېر سالاران شهیدان شوي دي او د قافله خپل په مخ کې تللې ده، ځکه یې دې قافلې پاسدار او دغه چې دی لوی رب العزت دی. نو د دې لپاره دا لویترین خبرو د نن نړیواله سطح باندې چې ټولو لاس په لاس کوو، ځکه علي لاریجاني یو عادي کس نه و، ډېر با تجربه او د غرب په نبض باندې پوهېده او عمل یې کوه. همدارنګې محمد بن سلمان د مصر د دیکتاتور سره یعنی السیسی سره خبرې کړي دي، ځکه پرون تاسو ته معلومه چې د السیسی سره د ایران مشر پزشکیان هم خبرې کړې وي. نن ورسره محمد بن سلمان خبرې کړي او مصر دا ویلي چې د قطر، اردن او د امارات سره چې هر قسم مرسته وي، دوی به دا مرسته ورسره کوي او د دې هغه ضرورت به رفع کوي. چې مصر دا قوت د کوم ځای نه پیدا کړو والله اعلم، خو کله چې داسې ناګهاني او مملکت سر راجګي او نور څه کوي، د له شاته هم استخباراتي کارونه وي چې څه لوبه ده والله اعلم. راځم دې ته چې په امریکا کې د ډونالد ټرمپ د یو نږدېترین کسانو نه چې د امریکا کې د ملي ضد د تروریزم د ادارې مشر و، یعنی نړۍ کې چې امریکا څومره د ضد د تروریزم اداره او مصرف لري چې په دنیا کې هر ځای کې لري، د دې ادارې مشر جو کینټ نومېده. جو کینټ خپل د مقام نه استعفا ورکړې ده او ده دا ویلي دي چې دا کم جنگ چې په ایران کې روان دی دا هیڅ معجزه جنگ نه دی، دا بې دلیله دی او دا جنگ باید ډېر زر متوقف شي. دا جنگ د امریکا جنگ نه دی بلکې دا د اسرائیل جنگ دی. امریکا په غاړه اخیستی دی، موږ د اسرائیل غلامان نه یو، موږ آزاد امریکا یو، موږ باید ځان لپاره خپل پالیسي ولرو. په همدې اساس باندې استعفا یې ورکړې ده. ویلي دي چې د ایران لپاره د نشو نه غواړي چې د ایران لپاره امریکا د هغه ټټوي وسي او اسرائیل د ته فرمان ورکړي، بلکې موږ په نړۍ حکومت کوو. او دا ډېره لویه خبره ده. دا د دغې ډونالډ ټرمپ د صف نه اول لوی کس دی چې استعفا ورکوي او جدا کیږي. بل لویه واقع چې شوې ده هغه دا ده چې د امریکا کشتۍ، دا خبر نیویورک ټایمز ورکړی دی چې جرل فورد کشتۍ چې ده، ځکه تاسو معلومه ابراهیم لینکن چې ولګېدله هغه د صحنې نه ویستله،
بیا په عوض یې ورته ډبلیو بوش کښتۍ راوستله او جرل فورډ چې تښتېدلی وه یونان ته دی بیرته راوستله او دې کې تاسو ته معلومه قصه مې تاسو کړې وه چې هغه افرادو چې کې کار کاوه خپل کمودونه یې بند کړي وو چې لپاره دې چې بهانه جوړه کړي دې نه وځي بیا دې وتي وتلي وو یونان ته ویل کېږي چې دې کښتۍ باندې ایران برید کړی دی او اور پکې لګېدلی او دا اور 10 ساعتو ته دوام کړی دی او د اور مړه کول دې ته اسانه نه وو خو اوس امریکایان وایي چې دا ایران نه دی لګولی دا اور او دی نه دی وهلی بلکې دننه نه کېدی شي کم تخریبي کار وسي که دننه نه وسي نو ښکاره خبر ده چې هماغو عسکرو به کړی ځکه چې عادي عسکر نه غواړي چې جنګ وکړي دغه جنګ نه غواړي د لپاره یې تېر ځلې کمود بند کړی و په دې کې 15,000 عسکر دي او 1,500 نفر نور په دې کښتۍ کې کار کوي 6,500 کسان په دې کښتۍ کې دي او دا ډېره زیچ او ډکه کښتۍ د ده کې اوس د دی دا د اتاقونه ټول اور اخیستی دی د دی بسترې سوي دي دی سیستم سوی دی او حتی تر دې پورې پیشبیني کېږي چې دا خو یې اوس د صحنې نه دم ویستله او روانه یې کړله وړې ده کوم خواته خو ویل کېږي چې کېدی شي دا غرقه شي لکه ځکه چې په دې کې دا اور لګېدنه او دا دغه چې دی دا رقم ته شوی دی چې دا سالمه نه ده پاتې نو که دا غرقه شي نو دا د دریو کښتیو نه چې دلته وي دا دوه خو یې لاړلې یو ډبلیو بوش پاتې ده او یو دانې بله نه وي امریکایان اوس دلته غواړي راولیږي چې امریکا د لوی کښتیګانو نه په مجموع بعضې راپور کې 7 دانې دي چې وی لري او په بعضې راپور په اساس باندې 11 دانې دي چې لري ځکه دې غټو کښتیګانو نه چین 3 دانې لري روسیه 1 دانه لري روسیه دې کښتیګانو ته اعتقاد نه لري هغه وایي دا خطرناک دي چې ولګېږي ډېر زیات خساره هغې نه جوړوي 1 دانه یې جوړه کړې نو امریکایان د دې باندې افتخار کوي چې دا زما روغه بیړۍ د نړۍ کې ګرځي او هر ځای فتح کولی شي وهلی شي نو د دې دا بیړۍ د دوی دغه شولې یوه پاتې ده یو بله تازه راولي خو دی دا وایي چې دا ایرانیانو نه ده وهلې بلکې دا په خپله دننه که دننه نم شوي معنی دا ده چې د عسکر او یو بل دغه هم دا ویل کېږي دا کوم عسکر په دې کښتیګانو کې دي دا ټول اوبیسیټي وهلي دي یعنې چاق شوي دي پړسېدلي دي دی ته جنګ اسانه نه دی کله چې دی ته ویل کېږي چې کښتۍ ساحل ته کوو او تاسو کوزوو جنګ ته دی وایي نه غواړي چې جنګ ته لاړ شي بس هما کښتیګانو کې ساسچ او برګر او دا ورته رسېږي خوشحاله دي معاش اخلي خو چې جنګ نوم ورته اخلي نفس یې وځي او یو ایراني ته یا افغان ته د پاکستان په مقابل کې ته جنګ نوم اخلي هغه په خوشحالۍ منډې وایي چې زه په افتخار ځم چې زه قرباني شم دغه فرق دی یو ولولي او د دغې دی نو دا کښتۍ دغه شوې ده وهل شوې ده او TRT ورلد یعنی د روسیې خبر رسانه اخبار او تلویزیون دا ویلي چې په دغه کښتۍ کې د عساکرو ټولې کوټې او بسترونه ټول مکمل سوځېدلي دي اوس د دوی د خوب لپاره شی نه لري او کښتۍ هم امکانات یې د ده شته چې دا ډوبه شي او له منځه لاړه شي همدارنګې د اردن پادشاه ملک عبدالله د قطر او د امارات متحده نه رسمي لیدنه کړې ده او هلته د دې مشرانو سره یې لیدلي دي په مشترکه یو بیان کې چې د امارات متحده او د اردن د خوا نه نشر شوی دی دی ویلي دي چې عرب ممالک د اسرائیل او د امریکا د دې جنګ د ایران په مقابل کې چې دی د دوی حصه نه دي او نه به هېڅکله د حصه شي چې دا یو ډېر ښه خبر دی چې خدای وکړي همدغسې دوی دغه او په دې سره دوی ودرېږي او د پاکستان د امریکا په دغه باندې ونه غولېږي دا یو ډېره لویه خبره ده بل خبر دا دی چې کوریای شمالي 10 میزایله د کوریای جنوبي د فضا نه سیند ته غورځولي یعنې د کوریای جنوبي غاړې ته غورځولي دي په دې رقم سره دوی غوښتي دي چې د کوریای جنوبي دافع هوا سیستم ټیسټ کړي چې آیا دوی دافع هوا لري یا نه ټول امریکا وړي دي اسرائیل ته که یي نو هغې دا میزایلونه ولي نو دا میزایلونه ټول د فضا د کوریا نه تیر شوي دي او هغه سیند ته لوېدلي دي او دی اوس کوریای شمالي وایي چې کوریای جنوبي دافع هوا سیستم نه لري یعنی فضای آزاده ده او کله چې دی وغواړي حمله پې وکړي ووایي یعنی دی اوس کولی شي چې دا هغه نقطه ده چې امریکا او کوریای جنوبي لپاره قابل دی درک او وارخطایي ده ځکه چې دوی دغه حالت نه غوښته کوریای جنوبي ورته ویلي چې که ته ما نه دا شیان وړې نو زما وجود به په خطر کې کېږي خو هغه ترې نه ویوړه ځکه هغې ویل ستا نه ماته اسرائیل ډېر ګران دی زما اصلي بچی دی نو هغه اصلي بچي ته شیان ترې وړي او دا ناسکه بچی چې کوریای جنوبي ده د لوسر له غړنده پرېښې ده همدارنګې د
ایران په بریدونه چې په عربي څانګو باندې شوي دي، دوبۍ هوایي ډګر باندې چې برید شوی دی، د پټرولو ذخیرې اور اخیستی دی، او دا د جنګ نه تر اوسه پورې دا درېیمه حمله ده چې ایران یې په دې سیمه باندې کوي. سعودي دغه متحده امارات بله دا خبره هم کوي چې تر اوسه پورې 294 بالستیک میزایلونه په خاوره باندې راغلي دي، هغې کې 15 کروز میزایل دي او 1400 په دې کې ډرونز راغلي دي. نو 1400 په دې کې ډرونز دي، دا په دې لګي دي. بحرین ویلي دي چې تر اوسه 115 میزایله د ایران د خوا نه راغلي دي او په دې او 302 ډرون راغلي دي او 40 کسه مړه شوي دي. او سعودي وایي چې ایران تر اوسه پورې 213 دغه ډرون په دې باندې فایر کړي دي او 10 میزایل یې فایر کړي، چې دې جملې نه 18 ډرون هغوی انټیسیپیټ کړي دي، یعنې مخې ورته نیولې ده، او دا نور چې دي دا خپل ځایونو کې لګېدلي دي او 10 میزایل هم لګېدلي دي. او د نیشنل انټرست بین المللي اخبار وایي چې سجیل خطرناکترین میزایل دی، ځکه چې اوس ایران سجیل رئیس دی په اسرائیل لګی، نو دی وایي چې دا خطرناکترین میزایل دی، دا 2.5 کیلومتره فضایي سفر دی ده، او دا کولی شي مصر، سودان، یوکراین، هند او اروپایي ساحې ووهي. دا اول ځل لپاره په 1990 کې دا رونمایي شوی، یعنی خودل شوی، او اولین تست د دې سجیل په 2008 کې شوی، بیا پس د هغې نه د ارتقایي دوره مخ په زیاتېدو شوله، یعنی 400 بیا 800 یو نیم زر، اوس 2.5 ته رسېدلی، او دا قابلیت د انتقال د بم اتم هم لري، او دا کولی شي اسرائیل په ډېر اسانه باندې هره نقطه ورته ووهي، او په اروپا کې هر مملکت سره چې دا وار کولی، ځکه چې اوکراین د اروپا هغه اخره خواته دی، نو د دې لپاره د اروپا اسپانیا او پرتګال او فرانسه او دا خو ډېر نږدې دي، نو د دې لپاره دا ښیي چې یعنې دا د اروپا ته ټول ساحو ته رسېدی شي. دا و زما د نن ورځې یو خبر رښتیا بل هم پاتې دی، چې هغه په اساس د راپور د روسیې د استخباراتو راپور دی، چې ویل کېږي ایران په حملو کې د اسرائیلو 11 ساینسدانان وژل شوي دي، 6 لوی جنرالان نظامی وژل شوي دي، د ډمونا اتومي مرکز وران شوی دی، حتی بعضې حصو ته د لاسرسی نشي درلودلی، هغه کاملا پې مسدود شوي دي. 190 هوایي قواو افسران او سایمنصبان وژل شوي دي، 422 نظامی سایمنصبان او عسکري وژل شوي دي، او د خفیه استخباراتو نه 22 عساکر وژل شوي دي، چې دا په حساب د ایران په وژنه چې دوی څومره کړې ده، اوس که روحاني په مقابل کې د خامنه‌ای په مقابل کې نتنیاهو ور حساب کو، او همدارنګه چې تیر ځل 14 ساینسدانان وژلي، 11 ساینسدانان ورته حساب کو، د ایران د جنرالانو په مقابل کې 6 جنرالان ورته حساب کو، د اتومي مرکز په مقابل کې ورته ډیمونا مرکز حساب کو، د 139 فضایي افسرانو او جنرالانو مقابل کې د ایران نظامی جنرالان، نو ایران هغه خپل حساب برابر کړی دی، خو د ایران پیسه کې غوغا ډیره ده او د اسرائیل خاموشي ده. دا راپور روسانو جوړ کړی دی او نړۍ ته وړاندې کړی دی. نو هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم، وما علینا الا البلاغ.